د رښتینې مینې روغ لیونی. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، نن درته د ناول نهمه برخه پیلوو، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځېږي او تر پایه راسره پاتې سئ. ما وویل زما هم ستا سره ژمنه ده چې د ژوند تر آخري سلګۍ پورې به ستا په مینه کې وفاداره پاتې سم. پر ما هم د دنیا ټولې پیغلې ستا څخه چپ خوندې دي. له لرې یوه پخه ښځه چې درې اوښان یې په مخ کې او یو څه وچ بوټي یې په غېږ کې ورراغله. د هغې له رارسېدو سره ګلالۍ له ځایه پاڅېده او په داسې حال کې چې کوشش یې کاوه چې ځان عادي ښکاره کړي. ښځې ته یې داسې وویل: کیمیا ترورې راغلې؟ کیمیا وویل: هو راغلم، ته کږدۍ ته ځې؟ ګلالۍ وویل: هو، زه خو ما تر اوسه وچ خس نه دي ټول کړي. کیمیا وویل: زما خس ډیر دي، لږ به یې تا ته درکړم. ګلالۍ ورته وویل: ستا د به لږ سي. کیمیا: د دواړو بس کېږي، تا تر اوسه څه کول؟ ګلالۍ: د ملا صاحب سره مې خبرې کولې. کیمیا: که مو خبرې پاته وي پاته سه، زه به ولاړه سم. ګلالۍ وویل: زموږ خو څه خبرې نسته. کیمیا: زړه دې دی نو. ګلالۍ او کیمیا دواړې روانې سوې. کیمیا هغه ښځه وه چې د اوښ د لوېدو په وخت کې د ګلالۍ سره ملګرې وه او له وضعیت څخه یې داسې معلومېده چې د ګلالۍ په راز پوه وي. ګلالۍ او کیمیا چې کږدۍ ته ورسېدې، زه هم ورپسې روان سوم. چې کږدۍ ته ورغلم، کریم کاکا وویل: معلم صاحب ډېر وځنډېدې. ما وویل: هو، یو څه وځنډېدم. کریم کاکا: زوروره هسې هم راڅخه ځې، راسه چې په لیدو خو دې ماړه سو. ما وویل: ولې تاسې خو ویلي وه چې سبا به هم دلته پاتېږو. کریم کاکا وویل: که سبا نه وي بله ورځ خو ځو. زه د کږدۍ مخ ته کښېنستم. کریم کاکا وویل: معلم صاحب رمه هم نږدې نه ده چې پسه مو در حلال کړی وی. ما ویل: ته به ډېر وخت راسره یې، ډېر پسونه به در حلال کړو. دا زما ارمان سو چې هسې مې د چرګانو په خوراک وساتلې، ځکه زموږ دا دود دی چې ګران میلمه ته پسه حلالوو. ستا در مخې مې د ګلالۍ و مور ته وویل. هغې یو اسان چل راوښوی. هغې وویل چې د پسه بیه ورکړه، ځان ته به پسه واخلي او د ژمي لاندې به یې کړي. نو ځکه ستا څخه هیله کوم چې دغه 2000 افغانۍ قبولې کړه، دا ستا میلمستیا ده. په یوه وریښمین دسمال کې یې پیچلې 2000 افغانۍ ما ته راوړاندې کړې. ما وویل: کاکا، ما چې څونه غوښې خوړلی سوې هغونه مې وخوړې. د چرګ غوښې خو د پسه تر غوښو خوږې دي. تاسو زما ډېر عزت کړی دی، زه دا روپۍ نسم منلی. کریم کاکا وویل: معلم صاحب زموږ پښتو مه خرابوه، دا روپۍ به خامخا اخلې او که یې وانخلې نو زه به ډېر خوابدی سم. ما د کریم کاکا د لاسه روپۍ واخیستې او 100 روپۍ مې ځینې جلا کړې او نورې مې بیرته کریم کاکا ته ورکړې او ورته ومې ویل: کاکا، زه دا 100 روپۍ ستا دپاره اخلم. نور نو هیله کوم چې په دې باره کې ټینګار ونه کړې، ځکه زه نورې نه اخلم او محتاج هم نه یم ورته. کریم کاکا ډېر وویل، خو ما روپۍ ونه منلې. د بېدېدو تر وخته مو مجلس سره وکړي. د شپې پر 10 بجې بیده سو. ما ته خوب نه راتلی، لټ پر لټ اوښتم. شپه مې ټوله په ویښه تېره کړه. د لمانځه پر وخت پاڅېدم او داسې مې وکړ. ما او کریم کاکا د سهار لمونځ په جمع وکړي. موږ پر لمانځه ولاړ وو چې د کلي نورو خلکو د کږدیو په تړلو پیل وکړي. موږ چې لمونځ خلاص کړي، کریم کاکا ګلالۍ ته وویل: ورسه دوی ته ووایه چې نن نه ځو، همدلته پاتېږو. ګلالۍ ولاړه، مګر د کلي خلکو د کریم خبره ونه منل. زه پوه سوم چې د کلي د خلکو او د کریم کاکا تر مابین زما پر سر خوابدي پیدا سوه. نو ځکه مې کریم کاکا ته وویل: کاکا، ښه همدا ده چې تاسو هم خپله کږدۍ وتړئ او له خپلو کلیوالو سره یو ځای ولاړ سئ. ځکه نن ولاړ سم که سبا، دواړه یو شی دي. دا د پښتو لنډۍ خو به دې اورېدلې وي چې وایي: دیدن د بادو پیمانه ده، نه به پرې موړ سې نه به وتړې بارونه. موږ که هر څو ډېرې ورځې تېرې کړو، یو د بل په دیدن نه مړېږو. کریم کاکا وویل: دوی دې ولاړ سي، موږ پاتېږو. کریم کاکا ډېر ټینګ و چې پاته سي، خو ما ورته وویل:
چې خامخا به ځې. نو هغوی زما د غوښتنې سره سم خپله کږدۍ هم وتړله او کالي یې پر اوښانو بار کړل. زما کالي یې تر سړک پورې را سره یووړه. د سړک پر غاړه مو خدای پامانۍ سره واخیسته. کریم کاکا او دی به 100 قدمه زما څخه نه و لرې سوي چې د یوې خوا یوه قافله راغله او د قافلې په خلکو کې یوه زلمي دا لنډۍ په یوه سوځونکي اواز ویله: عشق لال بیلتون شامار دی، څوک چې د لال یاري کوي شامار به خوري نه. که پوهېدلی چې بیلتون دی ما به اشنای تر لاس نیولی ګرځونه. د زلمي د خولې لنډیو زه دونه متاثر کړم چې د هغه په نورو لنډیو بیخي پوه نه سوم. پر خپله بستره مې سر کښېښوی او په اندېښنو کې ډوب سوم. لمر ښه تود سوی و چې له کښتې خوا یوه لارۍ راغله. لاس مې ورکړی، لارۍ یې ودروله او پکښې سپور سوم. ماپښین غزني ته راغلو او د شپې 3 بجې کابل ته ورسېدو. 2 ورځ مې په کابل کې تېره کړه او سبا ته خپل کور ته ولاړم. زما د ورتګ سره په کور کې ژوږ پیدا سو او د اختر ورځ سوه. ورونه مې په کور کې وه. مور مې د ډېرې خوشحالۍ څخه په کالو کې نه ځایېده. پلار مې پر تندي مچ کړم. ما په خپل کور کې 100 ورځې تېرې کړې. زما پریشانه حالت زما پلار، مور او ورونه ډېر پریشانه کړي وه او مور پلار مې څو ځله د کلي نجونې او پیغلانې را یادې کړې او د هغوی سره یې زما د کوزدې کولو په باره کې زما خوښي وغوښته. خو ما هغو ته جواب ورکړی او د دوی در ډېر ټینګار سره هم کوزدې ته حاضر نه سوم. زما کوزدې ته نه حاضرېدل زما په خپلو او خپلوانو کې زما په اړه ډول ډول شکونه پیدا کړه. چا به ویل د سل په ناروغۍ به اخته سوی وي، چا به ویل معلم یې مازغه ور خراب کړي دي، چا به بیا ویل چیرې مین سوی به وي. ما د دوی ټوله شکونه وردول او دا بهانه به مې کوله چې زه لا تر اوسه د کوزدې کولو سن ته نه یم رسېدلی. کال ته که ژوندی وم بیا به کوزده وکړم. مور مې ډېر تعویضونه راته وکړه او ورونو راته ډېر وویل چې راځه ډاکټر ته ولاړ سو. خو ما هغوی ته وویل چې زه ناروغه نه یم. 100 ورځې مې په کور کې په ډېر بد حال تېرې کړې تر دې چې نور په کور کې د پاتې کېدو توان راکې پاته نه و. 100 ورځې وروسته مې له مور، پلار او نورو خپلوانو څخه رخصت واخیستی او د خپلې دندې خواته رهي سوم. پلار مې راته 3000 افغانۍ راکړې. 4مه شپه خپلې دندې ته راورسېدم. زما راتګ په کلي کې زیاته خوشحالي پیدا کړه. ملک او د کلي نور خلک، معلمین او زده کوونکي ټول زما ستړي مستي ته راغلل. غازي خوشحاله ګرځېدی او میلمنو ته به یې چای ایښولې. د کلي بعضو خلکو ته مې له کابل څخه سوغاتونه راوړي وه، هغه مې هم ورکړه. شپې ته ملک ښه ډوډۍ کړې وه. زه، معلمین او د کلي څو تنه نور سپین ږیري ورغلو. د شپې تر ډېره وخته پورې ناست وو. پر 11 بجو هر یو خپلو ځایو ته ولاړل. یوازې درخان معلم صاحب زما سره ځای ته راغلی. زه او معلم صاحب یوازې پاته سو. معلم صاحب ته مې خپله ټوله کیسه تېره کړه. هغه ډېر خوشحاله سو او زما د هوډ او دندې سره د علاقې ډېره ستاینه یې وکړه. زه او معلم صاحب تر ډېره وخته سره ویښ وو. پر 1 بجه بیده سو. خو ما ته خوب نه راتلی. خوب له هغه وخته چې له ګلالۍ څخه بېل سوی وم بیخي راڅخه تښتېدلی و او دې بدخوبۍ زما روغتیا ډېره خرابه کړې وه. د لیندۍ د میاشتې تر 15مې پورې مې خپله دنده ترسره کړه او پر 14مه ورځ یې ښوونځي رخصت سوه. زه او غازي او زموږ نور معلمین په ګډه د کابل خواته ولاړو. 2-3 شپې مې په کابل کې وکړې. وروسته تر هغه خپل کور ته ولاړم. په کور کې تر 10-12 ورځو تېرولو پس ناروغه سوم او ورونو مې د درملنې لپاره کابل ته بوتلم. په کابل کې د ډاکټرانو تر کتنې وروسته زما ناروغي ټیوبرکلوز وپېژندل سوه او زه یې د څه زمانې دپاره په سناتوریم کې بستري کړم. په سناتوریم کې مې 2 میاشتې تېرې کړې. ناروغي مې یو څه ښه سوه. له ټوخي سره مې ډېرې وینې له خولې څخه راوتلې. زما په غوښتنه زه له روغتون څخه ووتم. د رخصتۍ وخت په ډېر ستونزمن حالت کې راباندې تېر سو. کله په کور کې او کله په کابل کې اوسېدم. د کال په 10مه ورځ مې د خپلو خپلوانو سره د خدای پاماني وکړه او د خپل ماموریت خواته رهي سوم. د کال پر 14مه کلي ته ورسېدم. دا پله مې غازي له ځانه سره رانوستی. ملک او د کلي خلکو زما هرکلی وکړ. یوه ورځ چې د جمعې ورځ وه، هوا یو څه سړه وه. زه د خپل کور په انګړ کې پیتاوي ته ناست وم چې ملک راغلی. یوه ښه غټه هندواڼه یې په غېږ کې وه. له راننوتو سره یې وویل: معلم صاحب، دا هندواڼه مې ټول ژمی ستا دپاره ساتلې وه.
نن د جمعې ورځ ده، را مې وړه چې دې پیتاوي ته یې وخورو. ما وویل ملک صاحب ډېره مننه، دا خو دې ډېره ښه ساتلې ده. ملک وویل هو ډېر زیار مو وکړي چې خرابه نه سي. ملک هندوانه ماته کړه او دواړو په خوړلو پیل وکړ. ملک له ما څخه پوښتنه وکړه معلم صاحب کوزده دې نه ده کړې؟ ما ورته وویل یا. ملک وویل ولې؟ ما ورته وویل بخت به مې نه وي بیداره سوی. ملک وویل مور او پلار دې لږ کوشش نه کوي، ځکه زوی ته کوزده کول د مور او پلار په غوښتنه وي. ما وویل هغوی ډېر وویل خو زه حاضر نه سوم. ملک وویل ولې؟ ځوان یې چې بیا د ځوانۍ دوره تېره سي نو کوزده څه کوې؟ ما وویل ګوره قسمت به مې نه و. ملک وویل معلم صاحب چې مور او پلار درته کوزده ونه کړه موږ به یې درته وکړو. ما ورته وویل زه اوس کوزده نه کوم. ملک صاحب وویل تر کومه ځایه چې زه خبر یم ته په کور کې ښه شتمن یې، غریب هم نه یې چې د کوزدې د کولو وس نه لرې. ما وویل نسته، هغه خو زما د پلار دی. ملک وویل ښه غواړې چې په خپلو پیسو واده وکړې؟ ما وویل هو. ملک وویل ته به د معلمۍ په معاش کې څو بچت وکړې چې واده پرې وکړې؟ ما وویل چې بچت ونه سو بیا به د غسې ګرځم. ملک وویل ستا واده پر موږ کېږي، ځکه تا خو ټول عمر زموږ د اولادو د تربیې دپاره تیر کړی دی، دا کار باید موږ وکړو. ما وویل ملک صاحب زه چې دا حق پر خپل مور او پلار صحیح نه بولم نو پر تاسې به یې څه ډول صحیح وبولم؟ ملک وویل ما د ځان سره په دې باره کې چورت وهلی دی، په یو مناسب وخت کې به درته ووایم. ما ورته وویل ملک صاحب ډېره مننه، مګر زه اوس اصلا کوزدې ته حاضر نه یم. ملک وویل معلم صاحب تو خو خود وایه چې کوزده نه کوم، ټول حیاناک ځوانان هم داسې وایي، مګر څوک د هغوی خبرو ته غوږ نه نیسي. ما وویل په دې کار کې حیا په کار نه ده، ځکه هر سړی مجبوره دی چې واده وکړي. دا د ټولو انسانانو طبیعي غوښتنه ده، مګر زه د ځینو مجبوریو په خاطر اوس د کوزدې اراده او تکل نه لرم. قدرمنو دوستانو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسیږي، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.